وروسته له هغې د مجیب انصاري په اړه بحثونه راپورته شول چې کله نوموړي د هرات د ګذرګاه جامع مسجد کې د تېرو جمعې ورځې په خطبه کې وویل هر هغه څوک چې د دې نظام ملاتړ کوي او ورته کار کوي که هغه ملکي مامورین دي یا نظامي ګناه کبیره کوي. مجیب انصاري زیاته کړه چې کوم ملایان چې د نظام ملاتړ کوي هغه پاخه یهودیان دي. د مجیب انصاري له خبرو وروسته ګڼو دولتي چارواکو او عامو افغانانو په مجیب انصاري سختې نیوکې وکړې او هغه یې نیغ په نیغه د ایران په جاسوسۍ تورن کړ. په دې اړه افغان لیکوال او سیاسي شنونکی عصمت قانع چې مجیب انصاري څوک دی یوه لیکنه خپره کړه. ښاغلی قانع لیکلي مجیب انصاري څوک دی؟ مجیب انصاري د انصار د زیارت منجاور دی چې په ماشومتوب کې له مدرسې څخه وتښتېد او په شینډن کې میشته دی. خدای خبر چې هغه څنګه د امیر اسماعیل خان سره څنګه په اړیکه کې شو. اسماعیل خان دعوت پوهنتون ته د دیني علومو د زده کړې لپاره ولېږل شول خو د خپلو دیني زده کړې په تعقیب ملا ماته شوه، له پوهنتون څخه وتښتېد او بیرته هرات ته راستون شو. دا هغه وخت چې په هرات کې ملا خدایداد غلجي د امیر اسماعیل په مخالفت کې ولاړ و. امیر اسماعیل خان د ملا خدایداد پر ضد یو شمېر غیر پښتانه تمویل کړل چې په مجیب الرحمن یې ډیر تکیه کوله. مجیب الرحمن ځان د میرانو د قبیلې غړی ګڼي چې اصلا د مسګران اوسیدونکی دی او تورن اسماعیل هم د شینډنډ امیر دی.